بسم الله الرحمن الرحیم. د پاک ټي وي ګرانو خوږو کتونکو دا ملکان غږ سره ستاسو قربان محمد رسول الله سره د جان علي سلارزه د ملکان ډیویژن په یو لوی سیاحتي مرکز وسیم میډیکل کمپلیکس بټخیله کې موجود دی. یقینا چې تاسو ته به علم وي چې د خپل آغاز نواله تر دې وخته پورې وسیم میډیکل کمپلیکس دغه کوششونه کوي چې خنخه سہولیات چې دین هغه د خپل وطنوالو ته ورکي. د صحت کارت په حواله باندې ماشاءالله دلته برپور دغه د خلکو علاج معالجه کیږي او تاسو ټول ته د خوشخبری وي چې په ملکن ډیویژن کې د کرونا په حواله باندې هم وسیم میډیکل کمپلیکس چې دین دا غوړه شوی دی. مونږ خبر شو چې دلته د سورو زوراسي چې دینو د دې کور کلی علاقې هغه بیماران چې دینو هغه داخليږي پاره کې زنانوم دي نارینوم دي او د وخت د تیرېدو سره ان شاء الله د نور بیډونو اضافه وکړي. مونږ غوښتل چې دغه تور شو د بیماران هم تاسو ته د غي د خلکو سره هم خبرې وکړو چې به کم سہولیات دوی ورکړي. آیا د دې نه دوی څومره مطمئن دي؟ نو ګرانو کتونکو مونږ دنه ورځو کم بیماران چې داخل شوي دي او د غوي سره راغلي کسان دي دوی څومره هدا پوری د وسیم میډیکل کمپلیکس دغه علاج نه مطمئن دي. راځي چې هغه سره وسو خبرې وکړو. بالکل په وسیم میډیکل کمپلیکس کې موجود یو. تاسو کتل چې دا کرونا واټ دی او دلته مختلف بیماران چې دین هغه داخل دي زنانم دي پکې نارینم دي. خوش مونږ خبر شو چې زموږ ډېر سینیئر صحافي د رانیزه پریس کلب صدر صابر اجازه سه هم چې دین هغه مونږ ولیدلو. خوشاله مونږ شو چې ماشاءالله حقیقتو طرف روان دي. کاشف ګلاب زموږ سره موجود دي او هغه هم زموږ دغه فیلډ سره تعلق ساتي. زه غواړم چې دلته کم سہولیات دي دغه په حواله باندې مونږ لږ تفصیل لکه چې دوی ته څومره ده پوری مطمئن دي. رسا سے مننه کوم دراتګ تر سوچ د وسیم میډیکل کمپلیکس سہولیات خبره ده. نو تاسو اندازه را دینو لګوي چې دومره ستر شخصیت مونږ راوړو او وسیم میډیکل کمپلیکس کې اچو او دلته ټریټمنټ کو. نو د دې مطلب دا چې مونږ مطمئن یو د دې چې کوم سټاف ته هغه 24/7 اویلیبل دی. مونږ ته د اکسیجن حواله سره صحیح شونیشته. تاسو ګوره ویل اکوپډ دي وینټیلیټرز هر سم موجود دي مکمل. ډاکټر چې کوم خپل کوآپریشن کوي د مریض د فزیکل هیلث سره سره د منټل هیلث حواله سره هم راضي مریض له ټایم په ټایم باندې حوصله ورکوي او الحمدلله تاسو ګوره نور مریضانم ټول هم دغه حالات کې دي چې لکه خې طرف ته روان. نو اجازه سه الحمدلله د ورځ چې کم دي د غي امپروومنت روان دي. د ابلوس په نسبت باندې پرون خو د پرون په نسبت باندې شکر دی نن خدي په دې مقصره په وسیم سه ابتدای ټریبیوټ ورکوم چې د علاقه زموږ ډیره غریبه ده پس مانده د واغې دومره لوي کم انویسټمنټ چې په دې سېکټر کې کوم یقینا د علاقې د فراده د غي یو ډېر لوی کار خیر دی. او دلته چې کوم کووډ مریضان دي چې خپل هغه کې زایمه نو دغه قسم مسؤلیت زلکه تصور نشم کولای چې په خو هسپتالونو کې به می ډاکټر چې سپیشلی دي بالکل لکه درونو غوندي موږ نه فیل کوو چې ډاکټران دي په پیرامډیکل سټاف ته زګور د پرونه چې هغه دومره فول ډیوټیز کوي چې ما ته سلوټ هغه تم کومه او پړمبي زل زه هیومانیټریان بیس باندې دا ادارې نه ملک دي یو کمرشل بیس باندې نه ما کنه وسیم سب نورم دغه سره باب شنو سبه کولې شول او دې ادارې د پاره چې څه کړی دي تړل وکړه د موږ ته خراج تحسین پېښ کوم. دغه کم د عمله دا کم چې دلته کې د مټیریل دی شکر دی الحمدلله خدای شته ارجی کده سي سہولیات یا د سي دغه مونږ ته چې په خبر اسلام آباد کم چې مونږ ته د سي دغه دلته کې نه ملاويږي. شکر دی الحمدلله مونږ د خپل مریض نه ډېر مطمئن یو دلته کې الحمدلله. شکر دی په کم ټایم کې چې مونږ خپل لکه مریض راوستو نو دغه سچويشن ډېر خراب وو. اوس الحمدلله شکر دی دغه اکسیجن تقریبا 94-95 ته شکر دی لکه رسیدلې دی الحمدلله. الحمدلله د لړن سره تعلق ته والد سه میراوړ نن څومره ورځ نن درې مورده سر دي. نو څنګه محسوسوي دل نو څنګه چې راوړ په حالت هغه ټایم کې سیریس حالت کې وو. نو اوس پرون رئیس ته حالت ډېر نارمل پوزیشن ته روان دي. مونږ ډېر د هسپتال ډېر مطمئن یو سر. د زید صاحب ډېر شکریا ادا کوو د عادل صاحب ډېر شکر منیجمنت سایت باندې هر ټایم چې کې خپل راځي منیجمنت سایت باندې ډاکټر سایت باندې دا هسپتال دی. زه دا سلور ورځې مخکې سینه کې مې درد و
بیا د زامنو راوستم د وسیم کمپلیکس ته او د دې کې ډېر بهترین علاج کېږي. د دې سټاف ډېر قابل او مطمئن خلک دي. د شپې هم 24 غنټې حاضري. موږ د دې نه ډېر خوشحاله یو او مطمئن دي. الحمدلله بالکل هر څه برابر دي. ټول خراجي او ټایم په ټایم ډاکټران هر څه او چیک اپ کوي، هر څه برابر دي. ګرانو کتونکو زموږ سره عادل خان موجود دی او څوک چې تاسو یې نه چیرې وسیم میډیکل کمپلیکس ته راشئ نو شپه او ورځې دوی په راوند باندې په خدمت وي. د هغوی نه تپوس کوو چیرې دا یو ښه کوشش و دې وخت کې مطلب دی چې څومره سټاف دی د دوی سره او مزید هم مطلب دا دی چې دوی بیډونه دلته لګوي او دې وخت کې څومره بیماران دي دوی سره. مننه رسا صاحب، السلام علیکم. زموږ سره پیشنټ هو تاسو وکتل پیشنټ د کم اټینډنټ کیو دغه ویوز هم تاسو اورېدل چې هغه ته موږ په کوم طریقه باندې ټریټمنټ کوو، په کوم طریقه هغه ته علاج شروع دی یا دا کم فیسیلیټیز کې دي دلته کم اکوپمنټس کې دي، په کوم طریقه کې هغه ته هغه علاج دغه کیور کې دی هغه سٹارټ دی. بل رسا صاحب تاسو خبرو کړی چې زموږ سره په هر شفټ کې درې دغه پیرامډیکل هم دی بده کې او سټاف نرسز هم دی او بل مارنینګ شفټ او ایونینګ شفټ او نایټ شفټ زموږ سره ډاکټرز هم دي، کوم کې پلمونالجسټ هم دي، میډیکل سپیشلیسټ هم دي. نو د سټاف او دغه شوګر دی سې شو نشته دی او بل مونږه پیشنټ کې دی ډېر زبردست طریقه باندې کې ورکو دا او خاص زبردست طریقه باندې ټریټمنټ کوو او تقریبا تاسو دغه ویوز اورېدل هغه دغه هم دي مطمئن هم دي. او بل زه خپل زما چې کوم زموږ ټیم دی کوم چې دلته لګیا دي شپه ورځ فرنټ لاین باندې زه هغو ته سلوټ کوم، زه هغوی انکریج کوم، هغوی شپه ورځ نه ګوري او په ډېره زبردسته طریقه باندې په ډېره ښه طریقه باندې هغو د دې بیمارانو ټریټمنټ کوي. او بل زموږ سره دلته شکر الحمدلله وینټ فیسیلیټیز هم شته دی، د وینټ سټاف هم شته دی، وینټ چلولو کم 4 to 5 وینټس هم زموږ سره شته دی. نو که انکیس داسې سیریس یا کریټیکل پیشنټ راشي نو هغه مونږ دلته ټریټمنټ کولی شو. بل زموږ سره سپیس هم شکر الحمدلله ډېر زیات دی، د 100 150 to 200 د 150 نه 200 پورې 250 پورې کم از کم موږ پیشنټ کړي هغه دلته ځای کولی شو. زموږ دونه کیپیسټي شته دی هغو ټریټمنټ کولی شو هغو ته. زما نوم قاسم خان دی، کماله سره تعلق ساتم. زما والد صاحب بیمار دی، دې کم ډاکټران دي کم ټیم دی دا وی ډېر زیات شکریا ادا کوم. هغې نه موږ ډېر زیات مطمئن یو، ټیم په ټیم خپله ډیپټی راځي کم ډاکټر چې ډاکټر زموږ مریض له راشي تفوس وکړي ستاسو مریض ښه کېدو سیټ ته روان دی. ډېر زیات شکرګزار یم او الله دې دوی نه هم نور ښه آباد کړي. زما نوم ډاکټر احمد رفیق دی او زه دلته ایز ا مارنینګ انچارج یم په دې دغه کې. دلته زموږ سره په 3 شفټه کې دغه چلیږي، مارنینګ ایونینګ او نایټ. نو مارنینګ انچارج زه یم او د آی سی یو کم منیجمنٹ چې نو کوم مارنینګ د ټول پیشنټس چې کوم دي هغه دغه دي مطمئن دي او زموږ چې هم څونه کوشش کیږي او څونه هم موږ سره بیسټ ټریټمنټ دی هغه ته موږ پرووایډ کوو. او زموږ سره دلته د وینټیلیټر سہولت هم شته او د هغې سره زموږ سره چې کوم اپریټر دی هغه هم زموږ سره ویل دغه دی کوالیفاید دی. زه د پیله نه پیله د کې پی کې د ګورنمنټ شکرګزار یم چې هغوی په موږ باندې یو داسې اعتماد وکړلو چې موږ له په ملکن ډویژن کې د کرونا دپاره مخصوص یې کړلو چې تاسو به د کرونا علاج کوئ. نو شکر الحمدلله موږ د هغوی په دغه باندې لګیا یو، په بروسه باندې او په اعتماد دا دی، په هغوی په موږ باندې اعتماد کړی دی. موږ د خپل انشاءالله د اعتماد به برقرار ساتو. او نن چې کوم علاج دلته کېږي نو هغه د نشو ویلی خو خلکو به درته په انشاءالله وینا هم کړې، تاسو به وینا هم چې دا به د نارفست او د اریمای او د شفا انشاءالله د مقابلې به د خیر سره. او کم مریضان چې راغلي دي نو ټول خوشحاله هم دي او صحتیاب هم شول. زموږ سره آلریډي تاسو به لیدلي چې وینټ هم په دې کې لګېدلي، څه مریضان په وینټ پراته دي، څه چې کم دی نو په اکسیجن خو تقریبا چې ټول دي. سره اوس فی الحال چې کم دی نو په آی سی یو سی سی یو کې مونږ 30 بیډونه لګېدلي دي او نن د شپې به انشاءالله چې مونږ ته 50 بیډونه یو راورسي او سبا به نور 50 رارسي. نو زما دا ایمان دی انشاءالله او دا مې جذبه ده چې زه به کم از کم 1.5 سل نه 200 بیډونو پورې زه پروګرام په دې 3 ورځو کې کوم د خیره سره. او دا صرف او صرف په شناختي کارت باندې دی، بغیر پیسو نه دی. لکه علاج ټولې پیسې چې دین دا ګورنمنټ اف پاکستان ورکوي خیبر پښتونخوا چې ټولو عوامو ته خواست کوو چې کم غریبانان دي او کم بېوسه دي
زیات تر هغوی ته وینا کوو چې لرې مه ځئ او راشئ د دې نه فایده واخلئ او فایده ترې اوچته کړئ او د 1 روپۍ خرچ ونه کېږي. په کورونو کې مه پاتې کېږئ او خوا دې خوا مه ځئ او ډایرکټ ځان وسیم ته راورسوئ.